बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ګرانو ملګرو تاسو ته په لرن انګلیش ان پښتو چینل کې په هراله او ستړي مشو یم ملګرو بیا حاضر یو تاسو د فاره د یو نوي کلاس سره راځي چې خپل نننې کلاس شروع کو پهلنې سنټنس موږ سره څه دی what is your name ستا نوم څه دی what is your name ستا نوم څه دی where are you from ته د کوم ځای where are you from ته د کوم ځای یعنی کوم موږ چرته د یو کس نه پوښتنه وکړو چې تاسو د کوم ځای یاستئ نو په انګلیش کې ورته سمپل تاسو څه ویلی شئ where are you from where are you from what is your job ته څه کار کوي کوم موږ چېرته یو کس ته وایي چې ته څه کار کوې نو په انګلیش کې به ورته سمپل څه وایي what is your job یا what is your profession what is your phone number ستا د موبایل شمیره څه ده what is your phone number یعنی ستا د موبایل شمیره څه ده یا ستا د موبایل نمبر څه دی what is your phone number what is going on څه روان دي what is going on یعنی څه روان دي کوم موږ چېرته د یو کس نه پوښتنه وکړو چې هلکه څه روان دي څه حالات دی نو what is going on see you next time بیا به میلاو شو یا به وروسته کاته وکړو see you next time یعنی کوم موږ چېرته یو کس ته وایي چې هلکه بیا به میلاو شو وروسته به کاته وکړو نو په انګلیش کې به ورته سمپل څه وایي see you next time see you next time where are you going ته چېرته روان یې where are you going ته چېرته روان یې یعنی که یو کس چېرته په لاره روان او ته ورته وایې چې ته چېرته روان یې نو په انګلیش کې ورته ویلی شي where are you going is all good آیا ټول ښه دي یعنی کوم موږ چېرته د یو کس نه پوښتنه کوو چې ټول ښه دي نو په انګلیش کې به ورته څه وایي is all good is all good what do you think ته څه فکر کوې what do you think ته څه فکر کوې یا ته څه سوچ کوې what do you think what do you want to do ته څه کول غواړې what do you want to do یعنی ته څه کول غواړې کوم موږ چېرته یو کس ته وایي چې ته څه کول غواړې نو په انګلیش کې به ورته څه وایي what do you want to do what did you say تا څه وویل what did you say تا څه وویل what do you need ستا څه پکار دي what do you need ستا څه پکار دي کوم موږ چېرته د یو کس نه پوښتنه وکړو چې ستا څه پکار دي نو په انګلیش کې ورته سمپل ویلی شو what do you need need موږ څه ته وایي یعنی پکار یا ضرورت ته how much is it دا څومره دي how much is it دا څومره دي کوم موږ چېرته یو کس ته وایي چې دا هر څه هغه سره یو څیز ورسوي ته ورته وایي چې دا څومره دي نو په انګلیش کې ورته ویلی شي how much is it how old are you ته د څو کالو یې how old are you ته د څو کالو یې کوم موږ چېرته د یو کس نه د عمر په باره کې تپوس کوو نو په انګلیش کې به ورته وایي how old are you I do not understand زه نه پوهیږم I do not understand زه نه پوهیږم یعنی کوم موږ چېرته یو کس یو څیز وکړي او ته ورته وایې چې هلکه زه خو نه پوهیږم نو په انګلیش کې ورته ویلی شي I do not understand I do not mean it زما دا مطلب نه دی کوم موږ چېرته یو کس ته وایي چې زما دا مطلب نه دی نو په انګلیش کې به ورته ویلی شو I do not mean it as soon as possible چې څومره زر کیدی شي as soon as possible چې څومره زر کیدلی شي give me a hand ما ته لاس راکړه give me a hand ما ته لاس راکړه کوم موږ چېرته یو کس ته وایي چې ما ته لاس راکړه یعنی موږ ته لاس ورکوو که نه نو په انګلیش کې موږ سمپل څه به ویل شو give me a hand give څه ته وایي یعنی چاته یو څیز ورکولو ته believe me په ما باور وکړه believe me په ما باور وکړه یعنی کوم موږ چېرته یو کس ته وایي چې په ما باندې باور وکړه په ما باندې یقین وکړه نو په انګلیش کې به ورته وایي believe me call me back
ما ته بیا زنګ ووهه. کال می بیک ما ته بیا زنګ ووهه. که موږ چېرته یو کس ته وایو چې ما ته بیا زنګ ووهه یا کال راته وکړه نو په انګلیش کې به ورته وایي کال می بیک. I have no idea ما ته څه پته نشته. که موږ چېرته یو کس ته وایو چې ما ته څه پته نشته نو په انګلیش کې به ورته وایي I have no idea. I have no idea. I am at home زه کور کې یم. I am at home زه کور کې یم. که موږ چېرته یو کس ته وایو چې زه کور کې یم نو په انګلیش کې به ورته وایي I am at home. که چېرته تاسو هسپتال کې یاستئ نو بیا ورته ویلی شئ I am at hospital. که په سکول کې یاستئ نو بیا ورته ویلی شئ I am at school. How much does it cost د دې څومره قیمت دی. How much does it cost د دې څومره قیمت دی یا دا په څو روپۍ باندې دی. How much does it cost. How was your day ورځ دې څنګه وه. How was your day ورځ دې څنګه وه. یعنی که موږ چېرته د یو کس نه تپوس وکړو چې ورځ دې څنګه وه نو په انګلیش کې به ورته وایي How was your day. او که موږ ته دا تپوس وکړو چې وخت دې څنګه تیر شو نو How was your time یعنی ستا هغه وخت څنګه و چې تا په کوم ځای کې تیر کو یعنی ختم دې کو. What should I do now زه اوس څه وکړم. What should I do now زه اوس څه وکړم. I don't know what to do یعنی ما ته پته نشته چې څه وکړم. I don't know what to do ما ته پته نشته چې څه وکړم. یعنی اکثر موږ وایي که نه موږ وایي ما ته پته نشته چې زه اوس څه وکړم نو موږ به په انګلیش کې سمپل څه ویلی شو یعنی I don't know what to do. یعنی که چېرته تاسو نه څوک تپوس وکړي چې مطلب ته دا کار وکړه او یا مطلب ته به څه کوي او ته ورته ووایې چې ما ته خو پته هم نشته چې زه به څه کوم نو ته ورته په انګلیش کې ویلی شي I don't know what to do. ملګرو همدغه رنګې مهم کلاسونه به موږ ستاسو دپاره په راروان وخت کې هم راوړو. که چېرته تاسو ته دا کلاس ښه لګېدلی نو ما ته په کمنټ سیکشن کې خامخا کمنټ وکړئ. دا کلاسونه به انشاءالله زه تاسو ته په دې سټایلونو کې ایکسپلین کوم او انشاءالله دا زما چې اوس کومه طریقه ده موږ به ډېر ټیم نه خرابو. تاسو ته به کوشش کوو چې څومره زر هم موږ نه کیدی شي چې تاسو ته سبق وښیي او زموږ دا کوشش دی مطلب چې څومره ښې طریقې سره موږ تاسو ته سبق ښودلی شو نو د هغې په طریقه باندې به موږ تاسو ته سبق ښیي. ملګرو که چېرته تاسو ته څه مسله نو ما ته په کمنټ سیکشن کې خامخا کمنټ وکړئ نو انشاءالله موږ به ستاسو ټولې مسلې په اسانه طریقې سره حل کوو. ملګرو نننی کلاس زموږ پای ته ورسېدو. اوس ماله اجازت راکئ انشاءالله تاسو سره به په یو بل نوي کلاس کې ملاقات کیږي. چېرته چې هم اوسئ خوشحاله آباد بریالي ژوندي او ګړندي اوسئ. او که چېرته مسله درته وي نو ما ته کمنټ سیکشن کې کمنټ وکړئ.